زه ترې نه ستا تصویران نه راکوزوم ځمکې ته پرېږده چې اوسي مغروره دیوالونه ځان ته ویره دې نه راځي چې زه د تورتم خوراک شم ویره دې نه راځي چې زه د تورتم خوراک شم تا په رڼا کې لګولي څراغونه ځان ته ژوند تر ټولو بده خاطره چې کله مې پلار په حق ورسېد وفات شو یو ناڅاپي غږ راباندې وشو ستا د بېلتون نه پس به تا پسې ارمان وي ضرور له کومې ځمکې چې تب خیږي پرې باران وي ضرور زه مې خاپونه قدمونو پسې نه ورانوم محتاج پلرونو ته په لاره یتیمان وي ضرور ته به روانه شي خو مخ به راته نه اړوې او زما سیوری به په ما باندې تاوان وي ضرور زه خپله شعر د الهام دغې نه لیکم شعر ریاضتي شعر نه لیکم یا مثلا په زوره شعر نه لیکم دا ستا کوڅه وه چې باچا د زمانې کړمه رقیب ته وګوره چې څه پکې ذلیل روان ولا اکمل صاحب کتاب نه چاپ شوی شاعري ډېر زیاته کړې ده تقریبا 115 کتابه شاعري هم کړې ده خو کتاب چاپ شوی نه دی هلته قیامت جوړ دی په ورا کې د سورنۍ غږیږي او دلته بحث په شپېلۍ دی اسرافیل روان دی د خلکو شور دی په قیامت کې مخامخ یو دواړه سترګې د ښکته دي له ژبې د دلیل روان دی واده مې د کورنۍ په خوښه کړی دی نه ژړا مو په نظر او نه له زړونو ښکاري زموږ ایمان زموږ د سترګو له کنجونو ښکاري زما غربت زما په زړه کې ته بې ستره کړلې زما حیا زما د کور له دیوالونو ښکاري خلک زما په زړه کې تا ولې زغمی نه شي فرهنګ صاحب اکمل صاحب خلک زما په زړه کې تا ولې زغمی نه شي سا خو ضرور چې د وجود په حوالې ګرځي ګلاب مې لاس کې وي خو فکر مې وي ستا لاس دی ګلاب مې لاس کې وي خو فکر مې وي ستا لاس دی د محبت ساړه په ما کې په جذبې ګرځي ما ته به تر دې خپل قدمونه ازاړي نه وي سا چې مې تر څو پورې ویستلی له میږي نه وي روح باندې مې اوس د زنګېدلو چپه نه راځي دفن خو به خاورو لاندې ستا د لاس بنګړي نه وي او ستا یوه کیسه کومه ماشومانو ته کاڼې په لاسونو کې بدرنګ د لیوني نه وي ما سره په یو زندان کې ته ولې سا نه اخلې نیت خو به دې کړی را سره د جدایي نه وي دوښکو باران یوټیوب چینل مینوالو لیدونکو نن را سره په دغه ادبي او هنري خپرونه کې د دویم ځل لپاره شهاب ارمان صاحب شتون لري ارمان صاحب په خپرونه کې ښه راغلاست هرکلی درته وایم سلامونه اکمل صاحب تاسو ته او ستاسو د یوټیوب چینل دوښکو باران ټول لیدونکو ته وړاندې کوم په دې له روغو جوړو سئ ښه راغلی خیر راغلی ډېره زیاته مننه ارمان صاحب کور دی ودان چې زموږ بلنه دې ومنله ارمان صاحب ژوند څنګه تېرېږي والله اکمل صاحب شکر دی ژوند ښه دی روان دی بس تېرېږي بس کاروان دی نو بس تېرېږي ژوند ښه دی شکر دی الحمدلله ښه ډېر ښه ارمان صاحب دا چې تېره خپرونه مو کړې وه ځینې پوښتنې نیمګړې پاتې وي ملګرو غوښتنه وکړله ارمان صاحب که د زده کړې په هکله دې لږ معلومات راکړي اکمل صاحب ما خو تقریبا 12 ټولګی وزیر محمد ګل خان لیسه کې لوستی بیا مې 2 کلن انسټیټیوټ ولوستو دولتي اقتصاد نه او بیا له هغې وروسته یو خصوصي پوهنتون کې مې د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځی ولوستو هغې نه فارغ شوم د قضا څارنوالۍ څانګې نه زده کړې مې تقریبا تر لیسانسه پورې کړي دي ښه ډېر ښه ارمان صاحب درس کې څنګه وي لایقه وي تنبله وي ولا برابر نو نه ډېر تنبل نه ډېر لایق ماشومتوب دوره څنګه وه شوخ وي آرام وي ماشومتوب دوره خو ډېره ښه دوره وي اکمل صاحب انسان ماشومتوب دوره نو داسې دوره وي چې هغه بیا نه راځي سړی ارمان یې کوي که نه ښه دوره وي غمونه یرغل صاحب ویلی وایي په ټولګي کې وایي ټول شاګردان دې په تنګو مکتب دوره کې والا یي دا شیان دي مکتب کې یي دا خبرې وي سړی چې بس څومره غټېږي هماغومره پوهېږي پوهه ترلاسه کوي ډېر ښه ارمان صاحب پوښتنې ډېرې دي یو څو کلامونه وړو بیا پوښتنې ته وګرځو سمه د اکمل صاحب اول به یو څو 2 بیته ووایم وایي که ستا ترخې خبرې رسي موږ خوارانو ته ډېر که ستا ترخې خبرې رسي موږ خوارانو ته ډېر خپل پاړوګر ګران وي د هر چا نه مارانو ته ډېر څومره ښه مننه او زه دې خواږه کتو له کاره وایستمه زه دې خواږه کتو له کاره وایستمه اخر خراب شي چې اوبه ورشي ګلانو ته ډېر غزل به ووایم اکمل صاحب وایي غزل دی چې غزل داسې دی چې موږ جبران کړي دي ضرور خپل ګناهونه ځان ته موږ جبران کړي دي ضرور خپل ګناهونه ځان ته چې په اوبو کې سپین ښکارېږي مو مخونه ځان ته موږ جبران کړي دي ضرور خپل ګناهونه ځان ته چې په اوبو کې مو ښکارېږي چې په اوبو کې سپین ښکارېږي مو مخونه ځان ته زه ترې نه ستا تصویران نه راکوزوم ځمکې ته فرهنګ صاحب زه ترې نه ستا تصویران نه راکوزوم ځمکې ته پرېږده چې اوسي مغروره دیوالونه ځان ته
زه ترېنه ستا تصویران نه راکوزوم ځمکې ته پرېږده چې اوسي مغروره دیوالونه ځان ته ویره دې نه راځي چې زه دې د تورتم خوراک شم ویره دې نه راځي چې زه دې د تورتم خوراک شم تا په رڼا کې لګولي څراغونه ځان ته واه څومره ښه. ویره دې نه راځي ډېره مننه ویره دې نه راځي چې زه دې د تورتم خوراک شم تا په رڼا کې لګولي څراغونه ځان ته ژوند دی د هغه چا سره چې ترېنه تنګ راغلی ژوند دی د هغه چا سره چې ترېنه تنګ راغلی سات د هغه په لاس چې نه ګوري وختونه ځان ته واه څومره ښه. مننه او زه خپل غربت خپلې نامې باندې پلورلی یم زه خپل غربت خپلې نامې باندې پلورلی یم ځان نه پوښتنې کوم وایم جوابونه ځان وای څومره ښه. ډېره مننه ډېره مننه. یو بل کلام اورو. یا کلام دا مې نه وی لیکلی ما خو دې وخت کې شعر هم نه لیکلی الهام نه راځي دا شعر خو داسې دی چې بالکل وایي ستا د بېلتون نه پس به تا پسې ارمان وي ضرور ستا د بېلتون نه پس به تا پسې ارمان وي ضرور له کومې ځمکې چې تب خیږي پرې باران وي ضرور. واه څومره ښه. مننه. ستا د بېلتون نه پس به تا پسې ارمان وي ضرور له کومې ځمکې چې تب خیږي پرې باران وي ضرور. زه مې خاپونه قدمونو پسې نه ورانوم زه مې خاپونه زه مې خاپونه قدمونو پسې نه ورانوم محتاج پلرونو ته په لاره یتیمان وي ضرور. څومره ښه. مننه. زه مې خاپونه قدمونو پسې نه ورانوم محتاج پلرونو ته په لاره یتیمان وي ضرور. پوره یقین مې دی چې رزق اسماني را رسي پوره یقین مې دی چې رزق اسماني را رسي شریک په یو کاسه کې ما سره مرغان وي ضرور. واه څومره ښه. ډېره مننه. پوره یقین مې دی چې رزق اسماني را رسي شریک په یو کاسه کې ما سره مرغان وي ضرور. ته به روانه شي خو مخ به راته نه اړوې او زما سیوری به په ما باندې تاوان وي ضرور. څومره ښه. یو ځل بیا یې وایه. مننه. ته به روانه شي خو مخ به راته نه اړوې او زما سیوری به په ما باندې تاوان وي ضرور. له تا نه پس مې ټولې هیلې وي په ټوکې حساب له تا نه پس مې ټولې هیلې وي په ټوکې حساب پخته د لوبو په شیانو ماشومان وي ضرور. واه څومره ښه. ډېره مننه مننه. خیر اوسه. ډېره زیاته مننه ارمان صاحب. ارمان صاحب د یوې خبرې ځواب راکړه هغه څه دي چې د ارمان شعر ته ښکلا وربښلې. ډېره مننه اکمل صاحب ستاسو نظر ښکلی دی زموږ شعر به دومره ښکلی نه وي خو شعر داسې دی چې هغه یو استاد ویلي وو هغه نه پوهېږم نوم یې ما نه یاده وته سالک صاحب هم هغه پوسټ کړی وی دا شعر چې دی دا د ځوانۍ څیز دی غزل وی ځوان زوړ سړی که چېرته زوړ شاعر که چېرته شعر وایي هغه معنوي خودکشي کوي. دا شعر عموما دا ښه خبره یې کړې ده ځکه ځوانۍ څیز دی او خپله شعر داسې موږ ته چې شعر لیکو نو زه خپله شعر د الهام دغې نه لیکم شعر ریاضتي شعر نه لیکم یا مثلا په زوره شعر نه لیکم که شعر راته راغی هماغه وخت لیکم نو شعر طبعا چې الهامي راشي بیا هغه کې یو څه نو موږ هم شعر دغه ادرس لیکو. ډېر ښه. ارمان صاحب تاسو د ریاضت خبره وکړه ستاسو په اند شعر الهام ده که ریاضت ده؟ شعر چې دی اصلا الهام دی شعر الهامي پدیده ده. ځینې شاعران چې ورته ریاضت وایي دا خو ما مخکې هم ویلي وو ملګرو سره په دې بحث کړی وو چې دا ریاضت عموما داسې دی چې لکه شعر په زور لیکي اوس ریاضت نشته نو دې باندې بیا موږ دا کټګورۍ باندې شعر دغه کړي وو سره تقسیم بندي کړي وو که مثلا کاروان صاحب په ریاضت شعر لیکي عموما لیکلی شي شعر که غټ غټ نومونه چې کوم شاعران دي هغوی سره په مغز کې عموما تورې ډېر زیات دي خیالات ډېر زیات دي بیا ځوان شاعران دغه ریاضت چې وایي زه نه منم ځکه دا زور عموما شاعري ده نو شعر چې دی الهام د وجې نه الهام زه الهام منم شعر ریاضت نه منم. ډېر ښه. ارمان صاحب تر دم غړۍ کتاب مو چاپ شوی نه دی چاپ شوی؟ ولا اکمل صاحب کتاب نه دی چاپ شوی شاعري م ډېر زیاته کړې ده تقریبا 115 کتابه شاعري م کړې ده خو کتاب چاپ شوی نه دی انشاءالله هڅه هم ده چې چاپ یې کړو. د نه چاپېدو علت یې څه دی؟ ولا موږ صبر کړی موږ ته صبر کړی دا زموږ شعر لا پخې مرحلې ته ورسېږي که نه څومره شاعري وکړو مخکې لاړ شو نو انشاءالله دې ته په تمه یو چې ملګري راته ووایي چې کتاب چاپ کړه ډېرو ملګرو ویلي چاپ یې کوو شاعري ښه ده نو هڅې روانې دي انشاءالله چاپو. شخصي ژوند ته راشو واده مو کړی؟ هو الحمدلله واده خو م کړی اکمل صاحب. خپله خوښه دی کړی که د کورنۍ په خوښه؟ ولا واده خو داسې دی چې واده مې د کورنۍ په خوښه کړی دی او د واده ثمره مې چې د یو اولاد دی یو زوی مې دی. ارمان صاحب د چا شاعري ډېره اورئ؟ ولا شعر داسې دی اکمل صاحب شعر ښه شعر موږ خوښوو شاعران څوک چې شعر خوښوي او د شعر هم ذوق نو هغه داسې دی چې شاعر بیا مطرح نه وي چې څوک کوم شاعر مو خوښ کړو نو شعر مهم دی ښه شعر چې که هغه د یو ضعیفه شاعر وي چې ښه شعر لیکلی هغه مهم دی او زما خپله ښه شعر خوښېږي.
شاعر ارمان صاحب ترنم اورئ نه اورئ د چا ترنمونه مو ډېر خوښېږي د چا ترنمونه ډېر اورئ ولا ترنمونه اورو ول زه د ترنمونو ډېر زیات شوقي یم او ترنمونه ملګري زموږ ډېر زیات دي چې نومونه یې ورته والم نو ډېر زیات دغه دي خو خاصتا په ترنم کې چې زما خوښېږي نو موسی خیل صاحب مې ډېر خوښېږي ترنم کې زما خپله د هغې غږ او د هغې هغه احساس چې کوم دی ترنم کې هغه زما په حساب باندې ایډیال زما خوښېږي ارمان صاحب بیا به وایي چې خبرې دې راباندې ډېرې نه هیله کوم نور شعرونه اورو ها یو غزل وایم اکمل صاحب وایي د آدمزاد په هکله دغه یو تحلیل روان دی د آدمزاد په هکله دغه یو تحلیل روان دی حابیل په ولو باندې بال دی قابل روان دی او وخت تور کاڼي وروي به په غلیم د وطن وخت تور کاڼي وروي وخت تور کاڼي وروي به په غلیم د وطن د ابرهه په سر لښکر د ابابیل روان دی مننه او دا ستا کوڅه وه چې باچا د زمانې یې کړمه دا ستا کوڅه وه چې باچا د زمانې یې کړمه رقیب ته وګوره چې څه پکې ذلیل روان دی فرهنګ صاحب او هلته قیامت جوړ دی په ورا کې د سورنۍ غږېږي هلته قیامت جوړ دی په ورا کې د سورنۍ غږېږي او دلته بحث په شپېلۍ د اسرافیل روان دی یو ځل بیا یې ووایه مننه او هلته قیامت جوړ دی په ورا کې د سورنۍ غږېږي او دلته بحث په شپېلۍ د اسرافیل روان دی د خلکو شور دی په قیامت کې مخامخ یې دواړه د خلکو شور دی په قیامت کې مخامخ یو دواړه سترګې د ښکته دي له ژبې د دلیل روان دی ډېره مننه بل کلام اورو کلام داسې دی ستا د هجران نه پس زما داسې ګزران روان دی ځمکه مې پښو لاندې ولاړه د اسمان روان دی زما د سترګو د کنجونو نه څوک وغورځېدو زما په خیال چې کوم قیدي دی له زندان روان دی ډېره مننه رڼا د ژوند مې د یو چا په امیدو تړلې رڼا د ژوند مې د یو چا په امیدو تړلې سیوری د ځان خو مې د لمر په اطمینان روان دی او زړه کې مې یو سوي په خوله باندې مې بل څه راشي فرهنګ صاحب زړه کې مې یو سوي په خوله باندې مې بل څه راشي اور لګېدلی یو ځای دود له بل مکان روان دی ډېره مننه زړه کې مې یو سوي په خوله باندې مې بل څه راشي اور لګېدلی یو ځای دود له بل مکان روان دی په ارادو مو د غربت لاسونه کلک تړلي په ارادو مو د غربت لاسونه کلک تړلي په ایمانونو مو د غرو رقم ګمان روان دی ډېره مننه بل کلام اوري بل کلام ووایم کلام به ووایم وایي ډېرو بخښئ چې دا کلام به زه چې نه ژړا مو په نظر او نه له زړونو ښکاري چې نه ژړا مو په نظر او نه له زړونو ښکاري زمونږ ایمان زمونږ د سترګو له کنجونو ښکاري مننه چې نه ژړا مو په نظر او نه له زړونو ښکاري زمونږ ایمان زمونږ د سترګو له کنجونو ښکاري زما غربت زما په زړه کې ته بې ستره کړلې زما غربت فرهنګ صاحب زما غربت زما په زړه کې ته بې ستره کړلې زما حیا زما د کور له دیوالونو ښکاري مننه زما غربت زما په زړه کې ته بې ستره کړلې زما حیا زما د کور له دیوالونو ښکاري ته د پړونه مخ ته ښکته کړې خو باد یوسي د خدای خلقت خو د هغې د قدرتونو ښکاري دغه بیت خو زلزلې ووایه مننه اکمل صاحب وایي ته د پړونه مخ ته ښکته کړې خو باد یوسي د خدای خلقت خو د هغې د قدرتونو ښکاري د محبت خبرې ذهن کې ساتی شو مګر راز د ګلونو خو د خلکو له لاسونو ښکاري مننه او ما ته افسوس بیرته په خپلې حوالې راغللو ما ته افسوس بیرته په خپلې حوالې راغللو زما په سیوري پل زما د قدمونو ښکاري مننه ارمان صاحب یو دوه پوښتنې رایادې شوې د ژوند تر ټولو خوږه خاطره دې څه ده والا د ژوند خاطرې ډېر زیاتې خو ذهن ته به چېرته راشي خوږه خاطره خو ډېرې خاطرې دي والا دا پوښتنه داسې ورته پیل وکړه هغه خوږه خاطره هم دا ده اصلا چې زما د اولاد هغه پیدا کېدل او زیږېدل دغه ما دپاره ډېره خوږه خاطره ده او ډېر خوشحاله شوم په دې باندې او د ژوند تر ټولو بده خاطره والا فرهنګ صاحب د ژوند تر ټولو بده خاطره چې کله مې پلار په حق ورسېد وفات شو داسې یو ناڅاپي غږ راباندې وشو داسې وخت و چې زما واده و سبا ته نن مې پلار وفات شو نو هغه زما د ژوند تر ټولو بده خاطره ده هېڅکله به مې هېره نه شي مننه ارمان صاحب وروستی کلام اورو له هغه وروسته خپله ودران غواړو ولې نه اکمل صاحب
اول به 2 بیتونه وي په کلام وایم وایي چې رغېدو ته مې زما مسیحا پاتې نه کړي چې رغېدو ته مې زما مسیحا پاتې نه کړي خدای دې د ښار د طبیبانو دوا پاتې نه کړي الله دقسې ده ستا د بېلتون له تا و مونږ دواړه ښه خبرې یو ستا د بېلتون له تا و مونږ دواړه ښه خبرې یو لمر ته ولاړ سم چې سیوری مې ما پاتې نه کړي مننه غزل به ووایم او ستا د بېلتون نه پس په کوم لور چې مې پښې ګرځي ستا د بېلتون نه پس په کوم لور چې مې پښې ګرځي دا مې قبول کړه چې دنیا په معجزې ګرځي ستا د بېلتون نه پس ډېره مننه ستا د بېلتون نه پس په کوم لور چې مې پښې ګرځي دا مې قبول کړه چې دنیا په معجزې ګرځي خلک زما په زړه کې تا ولې زغمی نه شي فرهنګ صاحب اکمل صاحب خلک زما په زړه کې تا ولې زغمی نه شي سا خو ضرور چې د وجود په حوالې ګرځي کوټه مې ساسي په نري نري باران باندې کوټه مې ساسي په نري نري باران باندې سترګې مې هر چا نه په خامې بهانې ګرځي مننه نوکان د ګوتو مې ژوندي در پسې وخوړل نوکان د ګوتو مې ژوندي در پسې وخوړل ژوندی ارمان چې مې په زړه کې در پسې ګرځي یو ځل بیا دا بیت ووایه مننه به اکمل صاحب نوکان د ګوتو مې ژوندي در پسې وخوړل ژوندی ارمان چې مې په زړه کې در پسې ګرځي ګلاب مې لاس کې وي خو فکر مې وي ستا لاس دی ګلاب مې لاس کې وي خو فکر مې وي ستا لاس دی د محبت ساړه په ما کې په جذبې ګرځي ډېره مننه سلامت اوسئ ډېره زیاته مننه ارمان صاحب کور د ودان چې زموږ بلنه دې ومنله ملګرو ته به قضاوت پرېږدو ملګرو دا د اوښکو باران ادبي و هنري خپرونه تر بیا چې زه فضل هادي اکمل او زما درانه همکاران ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو په لوی او بخښونکی رب مو سپارم هر چیرې چې یاست خوشحاله او کامیابه اوسئ